مونږ خو انشاءالله د مونږ مشران دي که امیرین دي که عوام دي ټول انشاءالله په دې هڅو کې دي که هغه بشري مرستې وي مونږ خپله رسیدګي نه کېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې مثلا د لارو مشکلات دي چې لارې برابرې سي انشاءالله د مونږ ټول ولس د افغانستان ټول ولس دې ته آماده ده چې ورسي د غزې کومک او همکاري وکړي چې له هر نګاه نه نو په ولس باندې دا غږ کوو په مشرانو باندې دا غږ کوو چې د غزې په خاطر باندې چې هر رنګه مرسته وي کوي چې له هرې لارې وي که هغه د نړیوالو سازمانونو له لارې وي د اوربند په خاطر باندې جدي هلې ځلې وکوي او که د نورو لارو وي یا بشري مرستې وي هلته باید زر تر زره بشري مرستې ورسیږي. یقینا ډېر سخت حالات روان ده هلته په غزا کې چې کوم حالات ده دا د زغملو وړ نه ده. دا تنها د یوه دولت د یوه ملک قصه نه ده دا د ټول امت مسلمه قصه ده نو باید ټول اسلامي ملکونه خپلې هلې ځلې وکړي. په ټولو اسلامي دولتو خصوصا په عربي دولتو باندې دا غږ کوو چې راپورته سي د مسلمانان دي زموږ تاسو ورونه دي بل زموږ تاسو اولنۍ قبله ده هغه د کفارو د یهودو په لاس کې ده. باید د دې دپاره هلې ځلې وکوي ځکه کوم وحشت کوم ظلمونه چې د فلسطین په مظلومانانو باندې اوس روان دي او کېږي په حیواناتو چې دومره ظلم سوی وای هم اوس به خلک راپورته سوي وو نو په عربي هیوادونو باندې دا غږ کوو چې خپل غږ پورته کړي او د دې مظلومو لاسنیوی وکړي او د دې مرسته وکوي. نو دوی خو باید دومره وکوي چې ویې زغملی سي. یقینا ستا داسې مسلمانان اوس هم شته نو وخت به راځي خامخا به دوی هم حسابي ورکوي الله تعالی به یې داسې نه پرېږدي الله تعالی به د دې مظلومانانو پوښتنه ورنه کوي. نو د دوی نه مو دا هیله ده چې دا خپل وحشتونه او جنایتونه نور بند کړي که نه بیا به ډېر سخت برخلیک سره مخ سوي وي. که دوی د اسلام تاریخ مطالعه کړي تر اوسه پورې مسلمانانو خپل انتقام نه ده پرې کړی انشاءالله انتقام به اخیستل کېږي د دې مظلومو مسلمانانو.